سلامونه دوستانو، هیله ده چې تاسو ټول راته روغ او جوړ یاست. افغان لوبډلې په دریمه نړیواله شلوریزه لوبه کې د هندي لوبډلې پر وړاندې د یوې ډېرې په زړه پورې لوبې وروسته ماته وخوړل. افغان لوبډلې په دریمه نړیواله شلوریزه لوبه کې ډېره زبردسته ښکلې لوبه ترسره کړل. لوبه 2 ځله مساوي شوه، خو دریم ځل د هندي لوبډلې په ګټې پای ته ورسېدل. افغان لوبډلې نو ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل. په بیټینګ کې چې ګلبدین نایب څنګه لوبه ترسره کړل واقعا د ستایلو وه. ګلبدین نایب بیک ټو بیک 5 سیزې وهلې، په تېره لوبه کې هم 5 سیزه وهلې وه، په نن لوبه کې هم 5 سیزه وهله. ډېر زبردسته ولوبېدی، لوبه یې مساوي کړل، خو بدبختانه چې بخت مو کار نه کوي، قسمت کې مو دغه خوشحالي نه وه. نو افغان لوبډلې د یوې ډېرې زبردستې په زړه پورې لوبې وروسته لوبه وبایلل. دغه لوبه نو د بایللو نه وه، نه دغه لوبې ته بایلل ویل کېږي، ځکه د هندي غوندې قوي لوبډلې پر وړاندې افغان لوبډلې دغسې قوي لوبه ترسره کړل چې د هندي لوبډلې څخه یې لاره ورکه کړه. د روهیت شرما غوسه د محمد نبي سره، د روهیت شرما بد اخلاقي د محمد نبي سره، چې محمد نبي په لومړي سوپر اوور کې په وروستي بال باندې 3 منډې واخیستلې. نو روهیت شرما هم محمد نبي ته غوسه سو، او ویرات کوهلي هم غوسه سو، د امپیرانو سره یې هم خبرې وکړې. نو افغان لوبډلې دغسې زبردسته ښایسته لوبه یې ترسره کړه چې هندي غوندې قوي لوبډله یې په ګونډو کړې وه، خو بخت ورسره یاري ونه کړل د افغان لوبډلې سره، او بالاخره هندي لوبډلې د یوې په زړه پورې لوبې وروسته لوبه وګټل. دا واقعا د ویاړ او افتخار خبره ده چې افغان لوبډلې د نړۍ د لومړي نمبر لوبډلې پر وړاندې دغسې لوبه ترسره کوي، او هغه لوبډله هم وارخطا کوي. د هندي لوبډلې واقعا ټول لوبغاړي وارخطا وو، او نه پوهېدله چې د افغان لوبډلې پر وړاندې څنګه بالینګ ترسره کړي. ګلبدین نایب چې دغسې سټایلونه هم ورته کوله، ورته ولاړو، غټې غټې شپږیزې وهلې، څلوریزې وهلې، او بالاخره لوبه یې مساوي کړل. لوبه د افغانستان د خراب بالینګ له وجې ولاړل. افغانستان په لومړي انینګز کې هم په وروستي اورونو کې خراب بالینګ ترسره کړ. تقریبا افغانستان په 10 اورونو کې د هندي لوبډلې 4 ویکټې ترلاسه کړې وې او 60 شاوخوا منډې ورکړې وې، خو په وروستي 10 اورونو کې بیا هندي لوبډلې 1.5 سل منډې واخیستلې، او وروستي 15 اورونه بیا افغان لوبډلې دغسې خراب ترسره کړل چې تقریبا هندي لوبډلې د افغان لوبډلې څخه 15 منډې شاوخوا واخیستلې، چې دا بیخي زیاتې منډې دي. او کریم جنت بیا په خپل وروستي اوور کې تقریبا 15 شاوخوا منډې ورکړې، چې دا په یوه اوور کې او په وروستي اوور کې په ډیت اورونو کې بیخي زیاتې منډې دي، چې افغان لوبډلې ته هندي لوبډلې 214 منډې هدف وټاکي. که کریم جنت خراب بالینګ ترسره کړی وي یا بل یو، هیڅ بد رد مه پسې وایاست. همدغه اتلان دي چې موږ ته به بیا لوبې ګټي، همدغه اتلان دي چې هندي لوبډله یې راته په ګونډو کړې وه، خو خدای بچ کړل. د افغان لوبډلې لپاره بیا ابراهیم ځدران او رحمان الله ګربز ډېر ښه سټارټ واخیستی، خو لوبه یې ډېره تیزه نه کړه ترسره، او دوی دواړو 50 منډې جوړې کړې، په پوره 50 منډو یې خپلې ویکټې له لاسه ورکړې. بیا د ګلبدین او نبي ترمنځ ډېر ښه پارټنرشپ وسو، خو محمد نبي هم آوټ سو. په دې منځ کې بالونه هم میس ول. ویرات کوهلي بیا ډېر زبردسته فیلډینګ کوي، او یوه دغسې ناممکنه شپږیزه یې راوګرځول چې افغانستان یې په پایله کې له ماتې سره مخامخ سو. ویرات کوهلي ډېره خطرناکه شپږیزه راوګرځول، او ګلبدین نایب تر وروستي توپه پورې هڅه وکړه چې بریا خپله کړي، خو لوبه یې مساوي کړله. په سوپر اوور کې بیا افغان لوبډلې هند ته 12 منډې هدف وټاکي، هندي لوبډلې 14 منډې جوړې کړې، چې لومړی سوپر اوور هم مساوي سو. په دویم سوپر اوور کې بیا هندي لوبډلې افغان لوبډلې ته 12 منډې هدف وټاکي، چې افغان لوبډلې په 11 منډو باندې دغه لوبه وبایلل. افغان لوبډلې یوازې یوه منډه جوړه کړه، 2 پرله پسې ویکټې یې له لاسه ورکړې، او هندي لوبډلې دریم او وروستۍ شلوریزه لوبه هم وګټل، چې افغان لوبډلې ته یې 3 په 0 سره ماته ورکړل. هندیانو ته دې مبارک وي، بهترینه لوبه یې ترسره کړل، خو افغان لوبډله هم تر هیڅ چا نه ده کمه. افغان لوبډلې دا ثابته کړه، که هندیا یې، که انګلینډ یې، که پاکستان یې، که هره لوبډله یې دا کولی سي چې د هغوی پر وړاندې زبردسته لوبې ترسره کړي او د پریشر سره یې مخامخ کړي، لکه څنګه چې نن هندي لوبډله له پریشر سره مخامخ کړې وه. په افغان لوبډلې یوازې په پوره لوبه کې خراب بالینګ په وروستي اورونو کې ترسره کړ، پریشر یې کنټرول نه کړی سو، او د هندي لوبډلې پریشر هم په دوی باندې پروت و، چې په پایله کې افغان لوبډله له ماتې سره مخامخ سوه. بیا هم افغان لوبډلې ډېره زبردسته ښکلې لوبه ترسره کړل. د کرکټ اتلان د هېواد رښتینې اتلان دي، هېڅ وخت په خپلو اتلانو پسې بد رد مه وایاست. بیا هم ډېره زبردسته ښکلې لوبه ترسره کړل، په دې هیله چې په راتلونکو لوبو کې لا ډېر ښه وځلیږي.